قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون قالوا نرتله ب7 أحرف باب شروع کی او دې دویم باب کې الله رب العزت یو دعوه ذکر کوي د توحید چې اعبدوا ربکم باقی باندې 15 دلایل عقلیه الذي خلقكم والذين من قبلكم الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم دا 15 دلیل پیش کړي اگې نرستا صدق قرآن بیانې وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره بتخفيف بشارت بيدفع معارضي فان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضا دا تر کیف تکفرون یا ایها الناس دی توی خطاب عامه پدې کې مؤمنان کافران ټول داخل یو د یا ایها الذین دی توی خطاب خاص یا اهل الكتاب دی توی خطاب خاص یا ایها الکافرون خطاب خاص او یا ایها الناس دی توی خطاب عامه خطاب خو عام دی خو مراد په څوک دی کافر مراد په څوک دی مشرکین او د دې موږ سره درې دلیل دي درې یو دلیل قول د عبد الله بن عباس رضی الله عنه چې هغه د اعبدوا ربکم معنا کوي وحدوا ربکم وحدوا ربکم او د وحدوا ربکم حکم مشرکین تکیږي مؤمنان خو منل ایوا به مرپسی وای فلا تجعلوا لله اندادا فلا تجعلوا لله اندادا مؤمنانو د الله سره شرک نکاو نو هغه ته د فلا تجعلوا لله اندادا ویل ولا فائدې دي معلومه شله چې خطاب عام دی خو مراد دی په مشرکین یا ایها الناس اے خلق مراد څو دي مشرکین اعبدوا ربکم عبادت وکړئ د خپل پروردگار عبد الله ابن عباس رضی الله عنه معنا کوي وحدوا ربکم خپل رب ایک یو وګڼئ ایک یو او جلالین په حاشیه لیکلي دي چې د دوی دا قول دی کل عبادت فی القرآن هر عبادت چې قرآن کې ذکر دی مراد پاغه ته توحید دی هر عبادت چې قرآن کې څه دی ذکر هغه نه مراد څه دی توحید اعبدوا ربکم معنا افردوا بالطاعه وبعبادتي افردوا الطاعه والعباده لربكم ایواز کی طاعت او عبادت خپل پروردگار او د طاعت او د عبادت یو خاص کول معنا دا ده چې یو وګڼئ چې د دې حقدار سوا د الله نه بل هیڅ څوک نشته دی صرف یو الله د بندګۍ حقدار دی چې داغه بندګي وو الذي خلقكم هاغه رب چې تاسو پیدا کړی استئ والذین من قبلکم او هغه خلق پیدا کړل چې تاسو نه وړاندې لعلکم تتقون دې لپاره چې تاسو د عذاب نه بچ شئ سوال راځي چې لعل عربی کې راځي د پاره د امید او د ترجی او چې کله دا معنا د امید او ترجی ور کوي
نو دا د الله د شان سره نه جوړیږي. ځکه دا ترجی او دا امید دا تعلق د عاجز سره لري. الله خو عاجز نه دی، خو ذو القوة المتین دی. هغه څنګه وایي امید دی چې تاسو بچ شئ، او دا معنا بالکل فاسده او غلطه ده الله په شان کې. نو د دې درې توجیه مفسرینو کړي. یو دا چې لعل دلته په معنا د کې باندې د خپل معنا نه د مراد چې ترجی ده. اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم کی تتقون. د دې وینا ما معنا وکړه د دې لپاره چې تاسو شئ د اور نه بچ. بین جواب کوي رضی استاد، هغه وی لعل للترجی وهو من الله واجب. لعل خو سید چې معنا د چا ور کوي د امید او ترجی ور کوي، خدا چې د الله په کلام کې استعمال شنو معنی څه ده؟ وجوب او لزوم. وهو من الله واجب هغه څه الفاظ ټول. نو اوس په دې توجیه باندې لعل په معنا د امید باندې نشو، لعل په معنا د یقین باندې شو. لعلکم تتقون، یقینا تاسو به د عذاب نه څخه بچ شئ. درېمه توجیه هغه دا چې دا لعلکم تتقون دا په مقام د حال کې دی، او حال دی د فاعل د چانه د اعبدونا چې هغه څوک دی؟ واو. یا ایها الناس اعبدوا، اے خلقو بندگی وکئ ربکم د خپل پروردگار په داسې حال کې لعلکم تتقون چې تاسو ایمان او امید لرئ د بچ کېدو د چانه د عذاب نه. نو امید الله ته راجع نه شو، چا ته راجع شو؟ بندگانو ته. یا ایها الناس اعبدوا، اے خلقو خپل رب یو وګڼئ لعلکم تتقون په داسې حال کې چې تاسو امید لرونکي اوسئ د بچ کېدو د عذاب نه. نو د دې نسبت الله ته ونه شو، چا ته وشو؟ بندگانو ته. او دا ډېره خطر توجیه ده. امید راجع شو لعل په خپل معنا پاتې شو، او امید راجع شو بندگانو ته نه الله ته.